السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا کرمالي نادان د خپل یوټیوب چینل کرمالي 107 نه. هغه ملګري چې زموږ چینل ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او تاسو ته چې څه قسمه ویډیوګانې پکار وي تاسو زموږ سره د واتساپ د لارې رابطه کولی شئ. لکه څنګه چې تاسو تمنیل وکتو چې آیا مونږ په یوټیوب سټوډیو کې څه طریقې کولی شو. زیاتر ملګري چې کم دي هغه د یوټیوب کم وای ټي سټوډیو چې ده هغې دپاره دا سوچ کوي چې مونږ دا صرف د تمنیل دپاره استعمالو، نو دا دغه ملګرو سوچ بالکل غلط دی. یا دا سوچ چې دا مونږ بالکل د ټایټل ټیګ ډسکرپشن دپاره استعمالو، دا سوچ هم غلط دی. که چېرې تاسو ځان په هر څه باندې پوه کول غواړئ زمونږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو به ترې څه نه څه زده کړه وکئ. هر کله چې مونږ خپل وای ټي سټوډیو ایپس ته راشو مونږ سره داسې انټرفیس راشي. د دې انټرفیس مطلب زمونږ سره دا دی چې زمونږ کم مطلب ویډیوګانې دي هغه په کم حالت کې روانې دي، چا کتلی دي چا نه دي کتلی، څوک پې سبسکرایبر راغلی دي، واچ ټایم یا وغیره. لکه مثال په طور زه به نن تاسو سره خپل د یوې ویډیو په باره کې څه خبرې شریکوم. لکه زما دا کومه ویډیو چې دا میټ ټو طاهر خان، ملاقات د طاهر خان سره. هر کله چې ما دا سلیکټ کړه د دې نه پس ما ته چې کوم دی لاندې راشي چې 1 آف 10 مطلب په تېرې شویو لسو ویډیوګانو کې چې زما دا کومه ویډیو ده دا په تېرې شویو لسو کې مطلب په 1 نمبر ده. اوس که چېرې مونږ د دې لاندې چې کوم دی ایوریج ویو ډیوریشن وګورو، زما ویډیو چې کوم ده ما ته په کم ویوز چې راغلي دي هغه 233 پلس دي. څه وخت پس په دا 36 شي یا به 38 شي یا به سیوا شي هغه به تاسو ته بیا پته لګي. زما موجوده چې کم دي زما په چینل کې چې دا کومه ویډیو ده په دې باندې 233 ویوز راغلي دي. د هغې نه پس چې کم دی د ویو ډیوریشن که چېرې مونږ خبره وکړو، هر کس چې دا 233 کم کسان چې دي په دې کې داسې کسان شته چې زما ویډیو یې پوره کتل ده، داسې کسان شته چې صرف زما ویډیو پلی کړې ده او ډایرکټ بیک شوی دی. د هغه ملګرو په کتلو او نه کتلو په وجې سره زما د دې ویډیو کم ویو ډیوریشن چې دی هغه 1 منټ او 44 سیکنډ دی. اوس که چېرې مونږ د دې ویډیو واچ ټایم ته وګورو نو د دې کم واچ ټایم چې دی هغه تقریبا زمونږ سره 414 واچ ټایم دی. دا 414 واچ ټایم چې کله زما د تیرو ویډیوګانو نه کم وي دلته به ما ته ټیک مارک راځي یا به د هغه شی په لاندې سایډ دی. خو تاسو کتلی شئ چې زما د دې ویډیو کمې ټیک مارک دی مطلب کم غش شی دی هغه پې له پاسه سایډ ته دی. نو یوټیوب والا دا وایي چې ستا دا کومه ویډیو ده دا کامیابۍ طرف ته روانه ده په نسبت د تیرې شویو 10 یا 20 ویډیوګانو. اوس که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ په دې ویډیو باندې 100 لایکس راغلي دي، دا تاسو بره کتلی شئ چې زما دا ویډیو چې کومه ده 13 کسانو لایک کړې ده. اوس که چېرې تاسو غواړئ چې زما په ویډیو باندې ډسلایک راغلي دي 100 کسان، نو تاسو هغه هم کتلی شئ چې په دې باندې 2 ډسلایک راغلي دي. بیا که چېرې تاسو وګورئ چې زمونږ په دې ویډیو باندې چا کمنټس کړي دي، کله یې کړي دي او څه یې لیکلي دي، تاسو به سمپل راشئ د لاندې کم ګو ټو ویډیو انالیټکس لاندې چې کوم دی تاسو ته د کمنټس آپشن ښایي. د دې نه پس چې هر کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته چې په دې ویډیو باندې څوک کمنټ شوي هغه به تاسو ته شو شي. لکه تاسو کتلی شئ ما ته یو کس کمنټس کړی دی چې آی لایک یور ویډیو، ټیک شو. نو که چېرې زه دله د دې غاړې جواب ورکوم یا ورته تینکس لیکم یا هر څه زه ورته لیکلی شم. بل زمونږ یو ډېر خوږ ورور دی چې نوم یې دی سوات مدین ټي وي، ډېرې ښه ویډیوګانې جوړوي. نو تاسو د هغوی چینل هم سبسکرایب کوئ، ډېرې ښه اصلاحي ویډیوګانې جوړوي. بهرحال که زه چېرې دې ملګري له هم جواب ورکوم زه به دلته دا کم انباکس دغه چې دی زه به دا ووهمه په دې کې که زه در شکریا ادا کوم یا چې څه قسمه وي نو زه به په دې کې درته لیکلی شم. بیا که چېرې هغه کسان چې زما کمنټس یې خوښ شي یا د په کمنټس کې چې کم چیټینګ وشي د هغې لایک او ډسلایک د هغې چې کم دی بیا د جدا لایک او ډسلایک حسابیږي.
لکه تاسو بره کتی شئ چې سوات مدین والا یو هفته مخکې زما په ویډیو باندې کم کمنټس کړل دی. که چېرې تاسو وګورئ دوی له ما یو جواب ورکړی دی مطلب تھینکس وغیره یا هر څه. خو که چېرې تاسو د دوی ډسلایک ته وګورئ نو په دوی باندې ډسلایک نشته، البته لایک چې کم دی هغه پې 2 راغلی دي. د دې نه پس که چېرې تاسو سوچ وکړئ چې یاره مونږ خپل د ویډیو چې کم دی تمنیل به څنګه بدلو، یا پې مونږ اولنی لګولی هغه بدلو، یا نوی تمنیل پرې څنګه لګو. د ټولو نه اول چې کم دی تاسو به له پاسه د پنسل کم نشان چې تاسو ته ښکاري، تاسو به سمپل د دې پنسل په دې نشان باندې کلیک کوئ. هر کله چې تاسو په دې نشان باندې کلیک کوئ تاسو کتی شئ ما چې په دې کې کم ټیګز لګولی دي څه تاسو ته ښکاري څه نه ښکاري. بیا ما چې کم ټایټل ورکړی دی هغه تاسو ته البته مکمل ښکاري. مونږ او تاسو له پکار دي چې کم ټایټل ورکو هغه کم از کم د یو لفظ نه والا مطلب اکرم علي نادان یا اکرم علي 107. که چېرې مونږ اکرم علي 107 حساب کو دا تقریبا اکرم علي 8 شو او ورسره 107 تقریبا 11-12 الفاظ راځي. تاسو ته د یوټیوب د طرفه چې کم دی اجازت شته چې تاسو کم از کم 100 لیټر 100 ABC یا 100 د پښتو اردو یا وغیره انیثینګ د هرې ژبې چې کم دی ټایټل لګولی شئ. د دې نه پس که چېرې تاسو لاندې د ټایټل نه لاندې چې تاسو ته کم دویم اپشن راځي تاسو په دې باندې سلیکټ کئ. نو ما کم از کم 38 الفاظ چې کم دی هغه ما صرف ټایټل ورکړی دی. که زه وغواړم زه په دې کې نور هم لګولی شم خو البته ما په دې کې نه دي لګولي. بهرحال د یوټیوب د طرف نه چې کم دی تاسو ته اجازت شته چې تاسو کم از کم په ډسکرپشن کې 5000 لیټرز پورې چې کم دی الفاظو پورې لیکل کولی شئ. لکه مثال په طور که چېرې مونږ اوس دا وګورو هیشټیګ طاهر خان یا هیشټیګ طاهر خان ویلاګ یا هیشټیګ طاهر خان ویلاګز یا چې څومره هم ورپسې لیکلی شئ. خو مونږ او تاسو له پکار دي چې په هیشټیګ کې مونږ او تاسو له پکار دي چې په ډسکرپشن کې هر هغه څیز ولیکو چې هغه یقینا په ویډیو کې موجود وي یا د هغه ویډیو سره ریلیټډ داسې خبرې وي چې هغه زمونږ په چینل کې موجود وي یا بل داسې اپلیکیشن وي مونږ پکې د هغې لینکس هم ورکولی شو، خپل د کانټیکټس نمبر پکې هم ورکولی شو، خپل د سوشل میډیا چې څومره هم پلیټفارمې دي د هغې لینکس پکې هم ورکولی شو. او په دې کې چې کم دی نور هم ډېرې داسې طریقې دي. که بیا چېرې تاسو وګورئ په دې کې لاس ته تاسو راشئ تاسو ته دلته ټیکس به لیکلی وي خو البته هغه ټیکس اوس ما ته ځکه نه ښایي چې ما ټیکس لګولی دي نو څه ټیکس تاسو ته ښایي او څه به نه ښایي. دلته تاسو ټیکس لګولی شئ او کم از کم که ټیکس چېرې تاسو لګوئ تاسو له پکار دي چې کم از کم لس ټیکس ولګوئ. د دې نه پس که چېرې تاسو لږ خیال وکئ لاندې چې کم دی دې منځ کې بیا راځي ګو ټو ویډیو انالیټکس. هر کله چې تاسو ګو ټو ویډیو انالیټکس ووهئ تاسو ته ښایي چې په تېرې شوي کم 24 مطلب 48 ګنټې چې دي مطلب 2 ورځې آیا زما په دې ویډیو باندې څومره ویوز راغلي دي هغه تقریبا 8 ویوز راغلي دي. بیا که چېرې مونږ د دې ویډیو چې کم دی واچ ټایم وګورو چې په تېرې شوي مطلب 28 ورځو کې څومره راغلي دي نو هغه چې کم دی 413 راغلي دي. بیا که چېرې مونږ د دې ویډیو ټوټل ویوز وګورو په تېرې شوي میاشت کې مطلب 28 ورځو کې نو هغه مونږ ته ښایي چې کم از کم 232 ویوز دي. د دې نه پس که چېرې تاسو بیا ښه لاندې راشئ کم آیډینس ریټینشن چې دی هغه تقریبا د زمونږ دې ساعت کې تقریبا گزاره کوي او دې نه لاندې چې کم دی بیا لایک او په مقابله د ډسلایک. نو زما دا کومه ویډیو چې ده دا تقریبا 84 کسانو چې کم ده دا لایک کړې ده مطلب 84%. که چېرې ما 10 کسان مثال په طور لایک راکړی په هغې کې به کم از کم 1.5 کس چې کم دی ډسلایک کی نو مطلب دا ویډیو چې کم ده خلکو خوښه کړې ده. بیا که چېرې تاسو وګورئ چې آیا دا نور ټریفک سورس د کم ځای نه راغلی دی نو هغه هم تاسو کتی شئ چې د براوزر فیچر نه کم دی ماته تقریبا 70% مطلب کم ویوز چې دي هغه راغلي دي. د
د دې نه پس که چېرې تاسو بیا لږ سوچ وکئ لاندې موږ ته ښایي یوټیوب سرچ. هر چا چې د طاهر خان په باره کې د یوټیوب سرچ بار کې سرچینګ کړی دی دا ویډیو یې هلته هغو له ورکړې ده بیا مطلب 12% څه له پاسه تقریبا څه کم 13%. د دې نه پس که چېرې تاسو بیا سوچ وکئ لږ لاندې راشئ چینل پیجز ته مطلب د نورو وغیره چې کوم دی په چینلو یا لینکس تل دی یا وغیره په هغې باندې ماته چې کوم ویوز راغلی دي هغه تقریبا د 4 نه سیوا دي مطلب 5 ویوز دي. بیا کوم پلی لیست د وجې چې ماته راغلی دي هغه کم از کم تقریبا 4 دي او ادر مطلب وغیره ایمو مسنجر فیسبوک وغیره د هغې نه چې ماته کم میلاو شوي دي هغه تقریبا 8 ویوز دي. نور هم چې کم دی په واي ټي سټوډیو کې ډېرې طریقې دي که چېرې تاسو پرې ځان پوه کول غواړئ په کومه طریقه نه پوهیږئ تاسو زموږ ته خپل کوېسچن راوړئ او موږ به کوشش کوو چې تاسو له زر تر زره د هغې جواب درکړو. تر د بلې ویډیو پورې ما او زما پوره ټیم له اجازت راکئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان.